بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا نن درېمه محاضره ده او په دې کې بیان د فرقو د متکلمینو کېږي. اهل کلام او متکلمین څو ډلې دي او د هرې ډلې معتقدات على سبیل الاختصار، او بیا به د ټولو ډلو قدر مشترک دا به ذکر کوو. فرق د اهل الكلام، فرق اهل الكلام وبيان معتقداتهم وبيان القدر المشترک بینهم. د ټولو فرقو په منځ کې قدر مشترک سره دا یو پسې کېږي. اگر که په منځ کې فرقونه شته لیکن د دې اتفاق په کومو خبرو کې دی. نو اولې خبرې ته راځو، بیان د فرق او د ډلو د اهل کلام. متکلمین د عقیدې په مسایلو کې هغه مسائل د عقیدې چې هغه بیانېږي په طریقه د اهل الکلام سره، دا څو ډلې دي. متکلمین د عقیدې په مسایلو کې په طریقه د اهل کلام سره دا څو ډلې دي. الفرقة الاولى، اولنۍ ډله چې د الجهمیه، دا جهمیه. جهمیه منسوب بسوی جهم بن صفوان، دا اتباع و مقلدین د جهم بن صفوان دی. جهم بن صفوان دا وفات دی په 128 کې، د جعد شاگردو. د جعد او د جهم او د دیو د اتباعو عقیده دا و چې نه د الله نومونه منل او نه د الله صفتونه. دا منکرین د اسماء د صفاتو دواړو، دا معطله دي، پوره معطله. الله د نومونو نوم خالی ګڼي او الله د صفتونو د کمال نوم خالی ګڼي. او دلیل په دې کې د هغوی دا دی چې تشبیه راځي. که موږ الله له نومونو او صفتونو ثابت کړو د الله تشبیه د مخلوق سره راځي. په دې وجه د الله د نومونو نه به انکار کوو او د الله د صفتونو نه. په باب د اسماء صفاتو کې خدا عقیده او په قدر او په تقدیر کې دا جبریه دي. څه دي؟ جبریه دي. دوی د انسان لپاره قدرت او اراده مؤثره نشته، بلکې انسان مجبور دی په خپل افعالو باندې دی به خامخا کوي. او مسله د ایمان کې جهمیه مرجعه دي، ذکر دی ایمان د معرفت الخالق نه عبارت وي او عمل د ایمان نه خارج ګڼي. او دا اولنۍ هغه ډله ده چې دیو معارضه د وحی په خپل عقل سره کړې ده. معارضه د وحی په خپل عقل په حجج عقلیو، دا اولنۍ فرقه ده چې دیو معارضه د وحی په خپل عقلی دلایل سره کړې ده او د نصوص مقابله په خپل رائے سره کړی دا. ډېر غلطه ډله وو. سلف دیو ته کافر ویل چې دا کافر دی. جهمیه اوله چې دا کافر. او داغه زمانه حاکمانو د دیو مشرانو له سزا د مرګ ورکړی و. جعدم هغه قتل شوی، جهم قتل شوی. بیا د هغوی رایه او نظریه وروسته معتزله خپله کړه او داسې نور اهل بدع ناکاره په دې امت کې هغوی د هغوی هغه نظریه وخت باندې خوروله. اوس هم په کتابونو کې د هغوی نظریه ذکر ده. دویمه ډله د متکلمینو چې ده دا معتزله دي. څه دي؟ معتزله. معتزلو ته معتزله ولې وایي؟ اگر که هغوی ځان ته معتزله نه وایي، هغوی ځان ته اهل العدل والتوحید وایي. اهل العدل
او اهل سنت هغه ته معتزله وي او معروف دي په معتزله سره ځکه چې پایو کې اعتزال یو وجه علما دالي کې واصل ابن عطا دا په 131 کې وفات ته د جدا شو د مجلس د حسن بصری رحمه الله نه په حکم د صاحب الکبیره کې د سره ګناي کبیره کې د څه حکم دی نو د اهل سنت مسلک دا چې فاسق کافر نه د ایمان نه په ګناي کبیره وزي نه او فاسق دی او واصل ابن عطا ویل چې نه دا نه مؤمن دی او نه کافر دی دا په منزله بین المنزلتين کې اعتزال وکړو مجلس حسن بصری او معتزله بیا د اهل سنت رجوع دیم قول چا دا ویل دی چې دوی ته معتزله ځکه وایي چې دوی خروج کړی د اقوالو د امت نه په باره د حکم د صاحب الکبیره کې یو خروج کړی دی د اقوالو د امت نه په باره د حکم د صاحب الکبیره کې دوسره ګناه کبیره کوي د ټول امت مسلمه په دې اتفاق دی چې دا فاسق کافر دی او دوی وایي چې نه دا په منزله بین المنزلتین اگر خوارجو ته کافر وایي د معتزلو 5 اصول دي اساسی اصول د معتزلو 5 دي او دوی وایي چې دا اصول د چا یې که نه دغه حقیقي معتزلي دي او که دا اصول نو دا معتزلي نه دی اول اصل د دوی توحید دی او د هر چا خپل توحید دی د معتزلو توحید څه دی نفي د صفاتو د الله جل وعلا د الله نه صفات نفي کړی شي نو معتزله دا معطله فی الصفات دي دوی وایي که الله له چا صفات ثابت کړه دا شرک دی او چا چې د صفات نفي کړه بس دغه موحد دی کلا وحاشا دا خو معطل دی دا څنګه موحد کېدی شي دویم اصل د دیو عدل دی دویم اصل څه دی عدل مراد د دیو په عدل سره هغه دا دی چې بنده د خپل افعالو په خپل خالق دی او الله لره هیڅ تاثیر نشته دی په فعل د بنده کې الله تاثیر نه لري بلکې بنده د خپل افعالو په خپل خالق دې ته دیو عدل وایي دارنګه ثواب دا ما هو الاصلح د بنده د واجب الله هم غړي د بنده پس کې فیدی دا په الله واجب دریم اصل د دیو منزله بین المنزلتين دا دریم اصل دی او د دې مقصد دا دی چې فاعل الکبیره څوک چې ګناه کبیره کوي دا نه مؤمن دی او نه کافر دا په منځ د ایمان او د کفر مؤمن خو ځکه نه دی چې کبیره یې وکړه عمل پرېښود او په انتفاع د جز سره انتفاع د کل لازم او کافر ځکه کافر شوی ځکه نه چې هلته تصدیق شته دا خو په دنیا کې دی په منزله بین المنزلتین کې او په آخرت کې بیا وایي مخلد فی النار دی هغه په دې څلورم اصل کې راځي څلورم اصل د معتزله انفاذ الوعید دی انفاذ الوعید هغه څنګه د دې اصل مقصد دا چې صاحب الکبیره چې د ګناه کبیره والا دا به اور ته ځي او همیشه به پوه وعید چې الله بیان کړی دی دا وعید نافظول غواړي د دې نفاذ او انفاذ سره دا صاحب الکبیره همیشه په جهنم کې پاتې شي او د جهنم نه وځي پنځم اصل د معتزله امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مقصد دا چې د احکام مو بیانو او د دې سره بیا تعامل مع الحکام د دې سره تعلق ساتي دا دغه بیا دیو قایل دي نو چې په چا کې دا 5 اصول رااله نو فهو معتزلي ویل دا څه شو د معتزله په قدر کې عقیده ده په قدر کې چې دیو بنده د خپل افعال په خپل خالق کړي بنده د افعال څه کړي خالق ور په صفاتو کې معطل شو
او په قدر کې عقیده څه ده بنده د خپل افعالو په خپل خالق کړي چې بنده خالق د خپل افعالو دی یو خیر دی بل شر دی خیر خالق الله دی او د شر خالق بنده دی په ایمان کې د دې عقیده چې ده نو هغه دا ده چې دوی د ایمان د ترکیب قایل دي چې ایمان مرکب دی د تصدیق قول او د عمل نه په طرف د عمل سره د ایمان نوزي او د په منزله بین منزلتین د ایمان کې خلاف د مسلک د اهل سنت والجماعت ته اصحاب الحديث ته هغه وینا او کبیره سره د ایمان نه نوزي او په طرف د عمل سره د ایمان نه خارجي او په آخرت کې به مخلد په نار نور د ترکیب قائل دي عملم په ایمان کې جز ګڼي خطرناک عقیده دا ده چې د عمل تارک شي دا د ایمان نه خارج شي کفر کې نه داخلي خو د ایمان نه شو خارج درېمه ډله چې ده الفرقه الثالثه من فرق اهل الكلام هغه دي الاشاعره سدي الاشاعره اشاعره دي اشاعره منسوب دي ابو الحسن اشعری رحمه الله تا امام ابو الحسن الاشعری دې وفات د 324 کې 324 د اشاعره عقیده په صفات د باری تعالی کې دا ده یو متقدمین اشاعره دي بل متأخرین دي د متقدمین اشاعره او چې اتباع ابو الحسن اشعری دیو بد الله د صفات ذاتیه او قول کو چې الله ته صفات ذاتیه ثابت دي صفات ذاتیه او دارنګ صفات خبریه فی الجمله دا الله ته ثابت ده د استواء قائل دا وجهه قائل هغه به الله د یدین ثابتول دلاس دا متقدمین وره ځکه چې دیو د ابو الحسن شریف رحم الله اول کې کله چې د اعتزال نه توبه وکړه نو د کلابی شو دسه شو نو د کلابیو عقیده دا و چې هغه به استوام منله هغه به الله جل شانه دلاسم منل هغه به الله مخم منل بعضی صفات خبرې دا به منل او پاتې شو صفات اختیاریه صفات اختیاریه دي صفات فعلیه او ته وي څه ته وي نو صفات فعلیه دي په الله پر قائم نه وي اور سره لکه محبت د الله بغض د الله او دارنګ مجیات او اتیان او نزول د باری تعالی په دې کې به تعبیر دغه د اخري فساد نور هغه وصفتونه مني وصفتونه ماتوریدی ومني او اتمني دی ومني الله حیات مني او الله قدرت مني او الله اراده مني کلام نفسي ولهم مني دا مني د وصفاتو قولم کوي او دا صفات ذاتیه دي او صفات خبریه فی الجمله مني استواء ید وجهه حکم چې صفات اختیاریه دي او صفات فعلیه او صفات الافعال دې ته اعتبارات او اضافات په شرقیت کې شته دا د الله حقیقي صفات نه دي او په الله پر قائم نه دي او که په الله پر قائم شي نو حلول الحوادث پر راشي په باب د ایمان کې د دیو عقیده د ارجاء ده دا مرجئ دي بس دي ولې لکه د ایمان عبارت د تصدیق نه وي سره دا و چې د یو سړي تصدیق وکړه اگر که په خوله اقرار نه کړی دا مؤمن دی شرقایت کې تفتزانی صاحب دا عقیده لیکلي سړي په زړه کې تصدیق وو او په خوله اقرار نه کوي دا هم مؤمن دی بالکل د مرجئ عقیده عمل د ایمان نه خارج کړي په تقدیر کې د دې عقیده دا ده چې بنده قدرت مؤثره نه لري قدرت مؤثره اسی قدرت متوهمه غونډه ده قدرت مؤثره نشته وی کوم له قدرت مؤثره ومنو او اراده مؤثره ومنو بیا هم موږ د معتزله په شانت شو ځان د معتزله نه ساتي د دې ونه بنده د پاره سي قدرت متوهمه ثابتې اسی پاکه توهم کې دي چې یاره د بنده قدرت شته نور په حقیقت کې قدرت نشته ابو مسلم ثبوت کې محب الله بهاری سے دا مسلک هم د ذکر کړی نو
په باب د ایمان کې مرجعه په باب د صفاتو کې کوم چې صفات فعلیه دي او صفات اختیاري د رب العالمین او په الله پورې قائم نه وي کوم چې الله ته نسبت سے باقي تعویل قیل او صرف وہ صفتونه مني او بعض صفات خبریه مني معطله فی الجمله دي څنګه وای معطله پورا معطل ابل دې نیمګړی غوندې معطل دا سي نیمګړی غوندې معطل ابو الحسن اشعری رحم الله چو کندری امام اشاعره امام چو هغه اول معتزلی و ابو الحسن اشعری اول سو معتزلی د اعتزال نه چې توبه ویسته شو کلابی شو څه کلابی بیا دغه صفتونه منل معتزله هم مکمل صفتونه انکار کړ د کلابیت نه ابو الحسن اشعری توبه ویسته او مستقد احمد بن حنبل اختیار او د په تصانیفو کې اخرنی تصنیف چې د نوغل ابانه عن اصول الدیانه ده الابانه عن اصول الدیانه اگر کوسه شاعر چې دي نو هغه د ابو الحسن اشعری په عقیده وسنی د خپل امام عقیده پرې کړی داغه عقیده وسنی الابانه وګوري طالبانه کې خسته مستق اهل سنت ابو الحسن اشعری ذکر کړی دی الله د استوا متعلق ډېر خسته خبري او د الله سبحانه وتعالى د نور صفاتو د وجه او ید او د ټول خبرې ما قشان سمته مسله ده رساله الى الصغر د کتاب دی واکه ټول اجماعګانی الله په صفاتو باندې اجماع او د نور مسائل مطابق مقالات الاسلامین د مشهور کتاب د دوه جزء مسلمانانو مقالات او دغه عقاید او دغه نظریات او اقوال هغه به راځي دي مقالات غیر الاسلاميين مشتبه غیر مسلمانانو اقوال او عقاید او نظریات سلورم ډول چې دنو هغه الفرقه الرابعه هغه الماتريديه هغه سي ماتريدي او ماتريدي ځکه وي چې دا منسوب دي خپل مشر ابو منصور محمد بن محمود الماتريدي د وفات د 333 کې وفات د بسکه 333 د ابو الحسن اشعری معاصر دا یو دور کې تیر شوی ابو الحسن اشعری معاصر د په مذهب حنفي ولا په څو مذهب په حنفي مذهب د دې وجنا هر ماتريدي حنفي دی كل ماتريدي حنفي ولا عكس هر حنفي ولا ماتريدي نه انا به خلق مشته هغه د ماتريدي انکار کړي او دا هغه رد کړي او هر ماتريدي چې نه دسي دی حنفي او دا ماتريدي ځان عقیده کې ولې منسوبي او منصور ماتريدي ته ځکه چې الته امام ابو نفاق دی خو خلک ذکر دی وی المهند المفند کې لیکلي دي انت عقاید علماء دی ونوي موږ په اصول کې اتباع د ابو منصور ماتريدي او موږ په فروع کې مقلدین د امام ابو حنیفه فروع او اشاعره چې دي دا په اصول کې اتباع د ابو منصور ابو الحسن اشعری او دا په فروع کې اتباع د شادي د امام شافعي عجیب تناقض دی فروع بنای په اصول په سواني په اصول چې په اصول کې ته د منصور ماتريدي د ابو الحسن اشعری شو تابع شو بیا خو فروع څنګه د ابو حنیفه د شافعي مې چې فروع په اصول کې او دینا په طریقه د دلالت التزامی دا ثابتېږي چې د امام ابو حنیفه عقیده ټیک نه وه ځکه دې تېښته کوي لکه په مسله د ایمان کې امام ابو حنیفه د دې قایل دی چې اقرار رکن دی او چې تصدیق رکن دی او دوی صرف تصدیق کوي لکه د دې عقیده هم په شانته د اشاعره ده په مسله د استوا کې امام ابو حنیفه د الله د استوا قایل دی د فوقیت قایل دی او دوی د الله سبحانه وتعالى استوا او فوقیت نه مني چې په خلی وي ومني نه دوی الله نه داخل دی په عالم کې نه خارج دی د عالم
او کله فرض کې. دارنګ امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د الله د نور صفات خبریو قائل دی، نفس او وجه او یدین والا لري، او په دې کې د تعویل نه دی قائل، او دیو د الله دغه صفاتو تعطیل کوي، انکار کوي او تعویل کوي. نو د دې وجه نه دیو ځان په اصول کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اتباع نه ګڼي، صرف فروع. دا منصور ماتریدي دا مقلدین دي او دا هغه اتباع دي. د ماتریدیو په صفاتو کې عقیده څه ده؟ نو بس اته صفتونه مني. څه مني؟ اته صفتونه، تکوین سره اته. باقی صفات نو صفات الافعال راجع کوي تکوین ته، او دا راجع کوي تکوین ته ځکه، او دا متعلقات د تکوین نه ځکه ګڼي چې وکه دا موږ په الله پر براه راست قایم کو، نو الله به محل د حوادث. دا یو ټکی موندلی دی، محل د حوادث. دا لفظ مجمل دی، شیخ الاسلام وایي صحیح معنی هم ده او غلطه معنی هم شته. دا د ماتریدیو په صفاتو کې اته صفات قایم دي، باقي ټولو کې تاویلات او دارنګه تحریفات دي. تاویل ده قبیلې د تحریف دي. په ایمان کې ماتریدي مرجعي دي. ماتریدي سي اقا عقیده د څنګه چې د شاعرو ده، ځکه دیو ایمان د تصدیق نه عبارت دی، عمل خارج عن الایمان ګڼي. امام ابو حنیفه رحمه الله اقرار رکن ګڼي په شان د تصدیق. اقرار رکن نه ګڼي او عمل هغه رکن هغه نه ګڼي. او په تقدیر کې د دیو لږ اقوالو کې به اختلاف شته. دیو چې بنده کاسب دی، خالق خود خپل افعال نه دی. لکه د خلق قول خو معتزله کوي، دیو خو کاسب وته. بیا په کسب کې نښتي دي. مسلم ثبوت کې دا مسله شته دی چېرې د دې کسب دې خالق څوک دې خالق څوک کسب څه ته وایي، او بیا د هغه خالق څوک دی. پکې یو قول دا لیکلی دی چېرې دا د احوالو نه دی، او احوال څه ته وایي چې نه موجود نه معدوم. او بل قول پکې دا لیکل دی چېرې د دې خالق بنده دی، ولې که موږ د خالق هم بنده نه وایو نو بیا جبر لازمي، او که د ټولو افعالو خالق بنده وایو نو بیا اعتزال لازمي. نو موږ به د اعتزال او د جبر په میز کې پاتې کېږو. ځان ته به معتزله هم نه وایو، ځان ته به جبري هم نه وایو. دا د دې په قدر کې عقیده ده. د ماتریدي او د اشاعرو په منځ کې تقارب شته دی، داسې یو بل ته نږدې نږدې غوندې تقارب پېژنئ. دې په منځ کې نزدېکت شته دی، اختلاف هم لري. لکه وروسته مسلې د دوی اختلاف وایو، خو تقارب شته. تقارب دا دی، یو وجه د تقارب خلک دا و چې د دوی خصم یو، د دوی خصم یو، خصم معتزلي، دا دواړه ځان مقابل د معتزله وګڼي. د دې وجه نه دا داسې دی لکه یو جماعت، دواړه وایي چې موږ د معتزله مقابله وکړو. معتزله هم د ماتریدي هم وایي، یو څوک وایي اشاعره. دویم قول دا دی، چا دا ویل دي چې د دوی په منځ کې د تقارب وجه دا ده چې دیو دغه دي، دا د دیو هدف یو دی. د دیو هدف یې څه دی؟ هدف یې دا دی چې دیو مذهب کلامي او مذهب د اهلسنت والجماعت یو کوي. اهلسنت والجماعت ځکه چې د ماتریدي او شاعرانو هم مخکې اهلسنت وو، چې نه شاعره پیدا ونه ماتریدي پیدا ونه اهلسنت نه وو که نه. هغه نظریه د اهلسنت والجماعت د محدثینو او کوم چې مذهب کلامي دی دا موږ یو کوو، دا یو شی دی. په دې وجه باندې ځان یو بل ته نږدې کوي چې هغه ګوره شاعره تاسو هم جمع د مذهب کلامي او د مذهب د اهلسنت والجماعت کوي، موږ هم کوو، موږ یو ډول. دا دویم قول. دریم قول دا دی چې د دوی اتفاق دی په مصدر کې. د دوی اتفاق دی په څه کې؟ مصدر. او هغه څه دی؟
دواړه وایي روان دي په طریقه د ابن کلاب. طریقه د چا؟ ځکه ابن کلاب اولنی سړی دی چې کلام نفسي ایجاد کړی دی او کلام یې تقسیم کړی دی لفظي او نفسي ته. ماتوریدي هم وایي کلام نفسي شته او اشاعره هم چې کلام نفسي شته. د ابن کلاب په طریقه دي. د دې وجه نه هغه اصل یو دی او دواړه چې دي نو عقل په نقل مقدم کړي. عقل په نقل مقدم او دواړه چې دي دلایل نقلیه او ظنیه وي لا تفید الیقین لا مفید الیقین. دواړه د تعویل قایل دي او دواړه د ارجاء قایل دي. د دې وجه نه د دې په منځ کې تقارب. لیکن د دې سره سره بعضې داسې مسایل شته دی چې د هغو په خپل منځ کې اختلاف پکې دی. دا زده کړئ، دا مهم بحث دی. د اشاعره او د ماتوریدیو په خپل منځ کې په بعضې مسایلو کې اختلاف. دا څو مسایل دي چې د دې پکې اختلاف دی؟ چا ویلي چې دا 40 مسایل دي. څو؟ 40. چا ویلي دا 20 مسایل دي. چا ویلي 14 مسایل دي او چا ویلي دي چې دا 50 مسایل دي. خو راجح دا ده چې په 13 مسایلو کې اختلاف دی. څو کې؟ 13 کې. دا خو د فکر او د نظریې اختلاف شو. د مذهب اختلاف هم شته، مذهبي اختلاف لري. مذهبي اختلاف یې دا دی چې ماتوریدي احناف دي او اشاعره چې دي دا شوافی او مالکیان دي. اشاعره په چا کې دي؟ دا په شوافیو کې دي او دا په مالکیانو کې دي. مالکیانو کې اشاعره شته او په شوافیو کې اشاعره. او جغرافیه اختلاف هم لري. جغرافیه هغه دا چې اشاعره په شام، مصر، عراق په دې ملکونو کې او دا نور حضرات چې دا پاکستان، افغانستان، بنگلاديش، انډیا، داسې چینا، بلاد د ماوراء النهر، ترکیه، روم، اخوا په دغه علاقو کې ماتوریدي دي. ته جغرافي اختلاف هم جغرافي اختلاف لري، هم مذهبي اختلاف لري، هم د نظریې او د فکر اختلاف شته. ولیکن د دې باوجود په مقابله د اهل سنت والجماعت محضه کې ګوره یاد ساتئ اشاعره ماتوریدي دا ځان ته اهل سنت والجماعت وایي، دا غیر محضه دي. پیور اهل سنت نه دي، پیور اصل او یو پیور اهل سنت چې هغه محدثین دي د هغې په مقابله کې یو دي. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. موږ ته یو وایو چې یو دي خو زړونه کې بیا هم یو بل نه اختلاف لري دی یو بل سره. ښه 14 مسایل چې دي لوی لوی چې پای کې د دوی اختلاف دی، دا 6 مسلو کې اختلاف معنوي لري او په 2 مسلو کې اختلاف لفظي لري. په 2 کې څه لري؟ معنوي. او په 2 مسلو کې اختلاف لفظي لري. 6 کم دي. اولنۍ مسله دا ده مطیع له عذاب ورکول دا عقلا جایز ده که نه ده جایز؟ مطیع یو سړی د الله تابعدار دی، بالکل 5 وخته لمونځ کوي، قرآن تلاوت کوي او نیک سړی دی. نو آیا دا ممکنه ده چې الله قیامت کې دی راونیسي او ظلم سزا ورکړي؟ او که دا ممکنه ده؟ هلکه دې کې انکار څه دی؟ نو چې قرآن سنت د سړی خلاف وي که نه، هغه ځای ګرهي چې کوم ځای نه ګرهي. دې ستا څه کار دی؟ مطیع له الله ثواب عذاب ورکوي که نه ورکوي؟ مطیع معنی فرمان بردار لره، الله عذاب ورکوي، دا ممکنه ده که نه ده؟ نو اشاعره و چې ممکنه، الله نه څوک تپوس کولی شي؟ الله به یې خو مطیع سړی راونیسي سزا ورکوي. او ماتوریدي وایي چې نه دا ممکنه ده. دې مسله پوه شو تاسو؟ اشاعره د جواز قایل دي او ماتوریدي د څه قایل دي؟ په دې مسله کې حق قول د ماتوریدي دی. حق ته به حق وایي. حق قول د چا دی؟ د ماتوریدي دی. هم عقلا حق دی او هم نقلا حق دی. هم څه حق دی؟ عقلا.
عقلا خو ځکه حق دی چې مطیع له عذاب ورکول دا خو جور او ظلم دی. یو سړی تابعدار دی ولې له سزا ورکوي؟ دا خو د بندګانو په قانون کې هم دا نشته. یو سړی د حکومتي وخت مني، مثال په طور یا یو سړی یو غلام دی د خپل مالک مني، نو مالک را لږ هغه له سزا ورکوي. یو بچی دی چې د پلار مني، نو پلار هغه له سزا ورکوي. دا خو د بنده قانون کې هم داسې دی. او نه حکومت شي له سزا ورکوي او نه مالک خپل غلام له سزا ورکوي. او ته وایې چې رب العالمین چې د کائناتو رب دی هغه مطیع راونیسي او هغه له سزا ورکوي. دې ته چور ویلی کېږي، ظلم ورته ویلی کېږي. بل دا د الله د حکمت خلاف دی، دې ته صفحه وایي. صفحه بېهوده کار، بېهوده کارونه رب العالمین نه کوي او دا بېهوده کار. نقلن ځکه غلطه ده، نقلن چې الله سبحانه وتعالی سورة قلم کې فرمایل دي که نه فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آیا موږ مسلمانان ګرځو په شان د مجرمانو؟ څه دي تاسو سره څنګه فیصله کوئ؟ او فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. نو چې الله سبحانه وتعالی عذاب ورکړي مطیع له، خو دا خو مسلم په شان د چا شو؟ د مجرم شو. مسلم په شان ته مجرم شي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی مطیع له سزا ثواب نه ورکوي. او په دې وردا دلیل نقلي عقلي هم جوړېږي. هغه دا دی مسله ده متماثلینو کې تفریق نه پکار او په متخالفینو کې تسویه نه پکار. تسویه د متخالفینو چې دوه څیزونه یو بل مخالف دي او پاکې ته تسویه کې، او د متماثلینو په منځ کې تفریق کې دا نه ده. مجرم او مسلم دا دواړه متخالفین دي او ته په دې کې راځي تسویه کې چې الله سبحانه وتعالی د مسلمان له به سزا ورکړي، مطیع له به ورکړي. دا په شان د مجرم شي. دا خو ته تسویه بین المتخالفین او تسویه بین المتخالفین دا جایز نه ده، څنګه چې تفریق بین المتماثلین جایز دی. په دې باب کې حق قول چې دی نو هغه د ماتریدیو دی، نه د شاعر. د شاعرو قول دا د عقل نوم خلاف، دا د نقل نوم خلاف، او دا د الله د حکمت منافي دی. دویمه مسله چې د دواړو په منځ کې اختلافي ده، اول خو مسله د ثواب المطیع شو، دا تعذیب المطیع شو. دویمه مسله چې د دواړو په منځ کې اختلافي ده نو هغه دا ده چې معرفت د الله واجب بالشرع دی او که واجب بالعقل. په موږ دا واجب ده چې موږ الله په عقل وپېژنو که په شرع وپېژنو. معرفت د الله سبحانه وتعالی واجب بالشرع دی او که واجب بالعقل دی. خو دې ځای کې دوه مسلې دي یاد ساتئ. یو دا یو حصول د معرفت د الله دی بالعقل، چې موږ ته د الله معرفت په عقل حاصل شي. دا خو ټیک دی، عقل خو مدرک دی که عقل څه دپاره موږ ته الله راکړی؟ دې دپاره الله راکړی چې موږ پې الله وپېژنو. خو یو وجوب د معرفت الله دی بالعقل، چې هره په عقل به ته پېژنې او چې چا کې عقل اگر که ده ته دعوت نه یې رسېدلی خو دی به په عقل الله پېژني او په دې باندې به دی مکلف ګرځي او بیا به ثواب او عذاب په دې باندې مرتب کېږي. که الله یې وپېژن نو ثواب دی او که یې نه پېژن نو څه دی؟ عذاب. دا یو مسله ده. په دې منځ کې بیا دوی په خپل اختلاف کې دي. اشاعره وایي معرفت د الله واجب بالشرع دی لا بالعقل. موږ به الله په څه پېژنو؟ په شرع. وجوب د معرفت د الله به په شرع راځي، دا په عقل مقل کار نه کوي. ټیک د حصول د معرفت د الله په عقل کېدی شي، وجوب د معرفت د الله په عقل چې په ده باندې بنده مکلف وګرځي په دې عقل صرف او ده باندې ثواب او عذاب مرتب شي اگر که ده ته دعوت نه یې رسېدلی. او ماتوریدي وایي نه، معرفت د الله واجب بالعقل دی اگر که شرع نه وي، اگر که څه نه وي شرع. دا ورته د معتزلو مذهب. ماتوریدي دا قول چې دا د چا مذهب دی؟ دا د معتزلو مذهب. بیا په
دا وجه ده چې په ماتوریدیو کې یو عراقیان دي بل بخاریان دي. نو څه دي؟ عراقیان وایي چې ګوره دا ماشوم چې دی که نه په ده هم د الله معرفت واجب دی، ځکه چې هغه معرفت د الله په عقل سره وي. او دغه چې دا کم چې د بخارا ماتوریدي دي احناف، نو هغه مذهب په شان ته د مذهب د اشاعره و دی. اشاعره وایي چې د الله معرفت واجب بشرع دی، نو هغه د بخارا والا وایي زموږ مذهب هم دغه دی چې د الله معرفت واجب بشرع. ښه جي نو اوس راشه قبل البعثت چې انبیا نه یې راغلي یا یو سړي ته دعوت نه دی رسېدلی، نو اشاعره وایي چې دی مکلف نه دی، صرف په عقل څه نه دی مکلف دی نه کړي چې دل الله په قیامت کې سزا دا ورکړي چې تا ته خو دعوت نه ورسېدلی، رسول نه و راغلی، تا ولې زه نه یم پېژندلی. بس الله او ماتوریدي وایي چې قبل البعثت د باندې د الله معرفت واجب بالعقل، لہذا چې دا الله ونه پېژند ده له به الله څه ورکوي، ده له به الله سزا ورکوي. په دې باب په دې مسله کې حق قول د اشاعره، حق قول د چا دی؟ لکه په دې مخکې مسله کې حق قول د ماتوریدي و، نو په دې مسله کې حق قول د چا دی؟ د اشاعره دی. موږ به ګوره فرق نه کوو او زیاتې به هم نه کوو، چا قول چې حق هغه ته به حق. حق قول د اشاعره ځکه دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. موږ هغه چاته هغه وخت پورې سزا چاته نه ورکوو چې موږ رسول نه یو. معلوم شوه چې د الله جل وعلا معرفت په بنده باندې واجب بالشرع دی لا بالعقل، چې رسول نه یې راغلی. دارنګ الله سبحانه وتعالی فرمایي لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، ما انبیا لېږلي دي چې د رسولانو د ارسال نه وروسته په ما د خلکو حجت پاتې شي. دارنګ الله جل وعلا فرمایلی دي چې که زه رسولانو نه لېږم دیو ته، نو لقالو دیو به وایي چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ای زموږ ربه تا موږ ته رسول نه ولې نه راغلی؟ د اتمام حجت دپاره الله څه ولېږل؟ رسول. او د هغه وجه دا ده که نه عقل کار ځکه نه کوي چې د انبیو د اصولو د انبیو د دعوت درې اصول دي. یو خو د الله توحید، په توحید کې عقل کار کوي. په دې باب کې چې چا عقل اختیار کړی دی خو ګمراه شوي دي. او دویم د انبیو د دعوت اصل چې و نو هغه د الله سبحانه وتعالی شرع وه، الله ته چې کوم لار تلي په دې کې هم عقل کار نه کوي. او دریم د انبیو اصل چې و نو هغه مسایل د آخرت و، په آخرت کې د چا عقل کار کوي؟ دا خو د الله سبحانه وتعالی شرع به وایي چې داسې به کېږي او داسې به کېږي او داسې به کېږي. عذاب د قبر شته دی، میزان شته دی، او حوض شته دی، او شفاعت شته دی، حساب کتاب شته دی، بعض شته دی. په دې باب کې عقل کار نه کوي. د دې وجې نه حق قول د اشاعره وایي. په دې باندې هغه مسله تاسو ویلې ده په مسلم وغیره کې چې د دې ثمره د خلاف په دې کې راځي. یو سړی د غره په سر کې لوی شي، کوم ځای کې؟ غره په سر چې هلته نه علم تلی شي او رسول راغلی نه دی، علم هم نشي تلی، داعي د حق هم هلته نشي رسېدی. بلکل فی شاهق الجبل نشأ فی شاهق الجبل، د غره په سر کې لوی شوی، ګډې بیزې ځان له ساتي او غواګانې ساتي. اوس عقل خو سره شته، نو آیا دی به په قیامت کې اوس الله رانیسي که نه به رانیسي؟ نو اشاعره خو یې نه رانیسي، دا غریب خبر نه. او ماتوریدي وایي چې رانیسي، ځکه ده ته الله عقل ورکړی و، دا الله ولې نه پېژنده؟ ماتوریدي دا وایي. پوهېږې په خبره باندې دې دا ثمره د خلاف په دغه ځای کې راوځي. یو سړی چې د شاهق الجبل د غره په سر کې لوی شي، پیدا شي او لوی شي، نو دا به په دې عقل رانیوی کېږي که نه به رانیوی کېږي؟ نو اشاعره وایي دې ځکه نه رانیوی کېږي چې شرع نشته، دلته شرع نه دی رسېدلی. او ماتوریدي څه وایي؟ دې به رانیوی کېږي. ښه جي
اول ته نقل ده چې معتزله وغیره وایي د دې آیت دا ترجمه کوي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا او د رسول نه مراد عقل دی موږ عذاب نه ورکوو تاسو چې موږ ته رسول نه دی رسول عقل هم ورته نه وي ځکه عقل رسول باطني دی یو رسول ظاهري او بل رسول باطني ها امام لالکائی رحمه الله امام د اهل سنت د هغه کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت کې په دې مسله په عقیده باب تړلی او د اصحاب الحدیث او د محدثینو مسلک هم دقه ذکر کړی کوم چې ابو الحسن شری مسلک حافظ صاحب فتح الباری کې 14 جلد کې دا مسله ذکر کړی دا دو مسلې شو اختلافي درېمه مسله اختلافي د تکوین ده څه ده تکوین اولو پیژنې تکوین څه ته وایي او اختلافي مسله څه تکوین ویل کېږي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود معدوم د عدم نه راایستل وجود ته دې تکوین ویل کونه یکون تکوین الله معدومات پیدا کوي په خپل خطاب د کن سره او وجود تیروي دا تکوین د ماتوریدیو په نسبت باندې تکوین صفت ازلی د الله حقیقي صفت او صفات فعلیه چې دي دا ټول راجع دي تکوین صفات فعلیه ټول راجع دي چاته صفات فعلیه کوم دي احیاء اماتت ترزیق تصویر دا ټول صفات فعلیه صفات فعلیه راجع کی تکوین ته او تکوین د الله صفت څه ګڼي ازلی ودی باندې باعث څه دی په دې ماتوریدیو قول بالتکوین کې صفات فعلیه صفات الافعال تکوین ته راجع کوي او دا د متعلقاتو د تکوین نه ګڼي باعث دا دی کوم په تکوین قول نه کو دا الله چې څومره صفات فعلیه صفات الافعال دي دا خو حادث دي او څه حادث دي دا الله سبحانه وتعالی پورې وا حلول د حوادث راشي حلول د حوادث د بدعتانو خپل اصول دي ګور دا اصول په بنا باندې الله د صفاتو انکار کوي یو اصل دا د حلول الحوادث دا ټکی نه بل اصل دا د تجسیم براشي او د تجسیم په نفي سره د الله صفات نفي کوي بل اصل ترکیب دی چې ترکیب براشي او د الله صفات څه کوي نفي کوي بل اصل دا د تعدد د قدمو براشي بل اصل دا د تعدد د وجبو براشي وغیرہ په دې خبرو پوهیږي نه ګوري خبرو پوه نه دي دیو جنا غریبانان متحیر دي چې دې سره څو صفات فعلیه د الله سبحانه وتعالی حادث کړي او کدا په الله پر قائم شي نو الله سبحانه وتعالی په محل د چا شي صفات فعلیه خو پیژنې کړي صفات اختیاریه وته چې هغه پر د الله مشیت او اراده متعلقي او هغه د الله د اراده او مشیت نه وروسته موجود دي لکه الله یو سړی وجني چې کله خوښ شي پیدا کول کوي چې کله خوښ شي چاته رزق ورکوي چاته نه ورکوي دارنګې تصویر وغیره شي اشاعره چې دي نو هغه تکوین صفت نه مني اصل نه مني تکوین صفت ازلی حقیقي نه ګڼي تکوین هغه تکوین څه ته هغه تکوین عین د قدرت او اراده ده دا قدرت او اراده چې د الله د صفاتونه دي دا تکوین د دین عبارت دی تکوین نو د صفات الافعال په باره کې څه وایي د صفات الافعال د الله سره شته او دا په الله پورې قایم نه دي ولې ځکه چې صفات الافعال دا حادث دي او بیا به الله محل د حوادث شي هغه ټکی هغه ځکه خو مونږ چې دا دواړه یو بل ته نږدې دواړه ډلې په دې متفق دي چې صفات فعلیه په الله پورې قایم نه دي ولکه په الله پورې قایم شي نو څه به لازم شي حلول الحوادث دا به ان شاء الله وروسته په مفاسد د علم کلام کې وایي څومره غلط مسلک او دا د قدما احناف د مسلک نوم خلاف امام طحاوی چې کوم عقیده په خپل عقیده کې ذکر کړی دا کوم اعتقاد په عقیده طحاویه کې او کوم عقیده چې د امام ابو حنیفه او د ابو یوسف او د محمد دا عقیده دا دی د دې وجه نه ابن الحمام هغه بالکل اقرار وکړ دا مسله چې دې ماتوریدي رئیس ده کنه
دا نه د امام ابو حنیفه مذهب دی، نه د ابو حنیفه د محمد مذهب دی، نه د ابو یوسف مذهب دی، دا د دې ماتوریدي او متأخرینو مسلک او خلک په دې پسې روان دي. نو دواړه ډلې دا قائل د دې دي چې صفات فعلیه په الله پورې قایم نه دي، ځکه چې دا حادث دي او الله به محل د څه شي، ځکه چې صفات فعلیه خو فاضل کړي. په دې باب کې حق مسلک چې دی نو نه د اشاعره دی او نه د ماتوریدي دی. ورغه یو مسله کې مونږ ویل ماتوریدي په حق دي، دویم مسله کې څوک په حق شو، دریمه مسله کې دواړه په باطل دي. حق وداو ځکه قرآن سنت په دې دلالت کوي چې د الله سبحانه وتعالی صفات ذاتي او صفات فعلي او صفات خو دي چې په موصوف پورې قایل. او پاتې شو مسله د حلول الحوادث، راضي اعتراف کړی دی، دا به ان شاء الله وښیو چې دا د حلول الحوادث مسله دا په ټولو طوایفو لازمه ده، هر ډله د دې قایل ده، څوک یې پوهېږي څوک یې نه پوهېږي، ټول د دې قایل دي د الله محل د حوادث. پوه شوې په خبره باندې؟ راضي د دې اعتراف کړی. دواړه مسلې دواړه قوله چې دي که د ماتوریدیو قول دی او که د اشاعرهو قول دی، دا په دې باب کې غلط دی. زمونږ د اهل سنت والجماعت او د اصحاب الحدیث عقیده دا ده، سره د امام طحاوي نه وګورئ په احنافو کې، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفه، دا ټول دوی دا وایي چې الله سبحانه وتعالی ټول صفات قدیم دي، هغه صفات ذاتي دي او که صفات فعلي دي، اوس دا په الله پورې قایم دي. لکه سمع د قول د زید مثلا یا سمع د قول د عمر، اوس ګوره دا فرد سمع دی، دا صفت فعلي دی. یا لیدل الله سبحانه وتعالی زید لره، لیدل الله عمر لره، لیدل الله بکر لره، دا خو بازل کې نه و، بصر و خو دا فرد د بصر خو بازل کې نه و، سمع و خو فرد د سمع خو بازل کې نه و، کلام و خو افراد د کلام خو نه و، دا ټول د الله څخه، ټول د الله څخه، دسې احیا والا، دسې ماتت والا، ترزیق والا، تصویر والا، صفات فعلیه قرآن کې شته کنه. نزول د الله صفت فعلی دی، اتیان د الله صفت فعلی دی، مجیت د الله صفت فعلی دی. الله یغضب ويرضى ويحب، دا ټول د الله سبحانه وتعالی صفات دي. په دې کې تعویلات ناویلات نه دي پکاره. الله سبحانه وتعالی په دې خبرو کې ګوتې وال نه دي پکار. خو په دې تاسو پوه شئ چې ماتوریدیه او اشاعره دواړه هغه په دې متفق دي چې صفات فعلیه په الله پورې قایم نه دي. څوک یې تکوین ته راجع کوي، د دې مرجع چې دی نو هغه تکوین ګڼي، او څوک یې قدرت او ارادې ته راجع کوي. د صفات الافعال چې دی نو د دې مرجع چې دی نو هغه مجموعه د قدرت او د ارادې دی، دا ځان له مستقل په الله پورې قایم نه دي، کنه الله به محل د حوادث. دې مسله کې د دواړو اختلاف او دواړو قول چې دا خطا غلط په شرع قاعده کې دا مسله شته دی او په نورو کتابونو کې علم کلام. څلورمه مسله هغه دا ده چې په دې کې مخکې کې یو خبره وایي، د اهل سنت والجماعت لکه شیخ الاسلام دا مسله ذکر کړې ده چې د صفات فعلیه نوع قدیم ده او افراد حادث ده. نوع قدیم ده دا نه یو مسله، دا خبره په دې حضراتو ډېره بده ده، دا د قرآن نه ثابت دی. لکه تاسو څه وایئ، سمع د الله سبحانه وتعالی صفت ذاتي دی که نه دی؟ دی که نه؟ چېرته هم په الله سبحانه وتعالی نه سمع نه جدا کېږي، خو د سمع افراد چې دي هغه په ازل کې نه دي. لکه تاسو وګورئ الله سبحانه وتعالی څه فرمایي چې لقد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نو بیا څه فرمایي والله يسمع تحاوركما، الله د هغه زنانه خبره اورېدلې ده چې تاسو سره بحث د خپل خاوند په باره کې کوئ او الله سبحانه وتعالی ستاسو په خبرو پوه. تاسو وایئ سمع د الله سبحانه وتعالی خو صفت ازلي قدیم دی او د دې ښځې د خبرې اورېدل دا په ازل کې په ازل کې خو دا ښځه نه وه او دا خاوند نه و او د دې خبرې اترې نه وي، دا په مالازال کې راغلی. الله سبحانه وتعالی دا فرد دی. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركم.
په دې کې بیا هغه مسله دي سوال کوي چې یاره د افرادو او د نوعي حکم څنګه جدا جدا دی ځکه چې نوع قدیم دی نو افراد یې څنګه حادث دي شیخ الاسلام دغه جواب لیکلی ډېر په اسانه لهجه یې لیکلی زه به ورته وښیم چې د کل یا د کلي او د افرادو یا د کل او د اجزاو حکم به یو سړی اوږد دی اوږد د ټول اجزا به اوږد دی اوږد سړی دی 8 فوټه سړی دی د لاس به اوږد دی یا د ونې اجزا چې دي دا ټول د ونې په شان دي یا د کور اجزا دي پوه شو په خبره باندې په کل کې او په اجزاو کې فرق کولی شي او په کلي کې او د هغه په افرادو کې فرق دا ضروري نه ده چې خامخا د کل او د اجزاو یا د کلي او د جزیاتو او د افرادو حکم دی دا مسله به انشاءالله وروسته بیا ووایو څلورمه مسله او ډېره ښه مسله واورئ د الله د کلام سمع ممکنه ده که نه ده د الله د کلام سمع ممکنه نو بالفعل خو د الله د کلام د سمع قایل دواړه نه دي اشاعره مو چې د الله کلام نه اورېدی کېږي ماتوریدي مو چې د الله کلام نه اورېدی کېږي خو جواز امکان شته که نشته موږ ویله که نه دواړو کې تقارب دی دواړه قایل د کلام نفسي دي نو کلام نفسي خو نه اورېدی کېږي بالفعل نو امکان شته که نشته نو ماتوریدي ویله امکان نه دی ممکنه ده او اشاعره وایي چې ممکنه ده پوه شو په خبره ماتوریدي ولې وایي چې ممکنه نه ده خبره د ماتوریدي وګوره د عقل ته لږ نږدې ده اگر که فی نفسي غلطه ده عقل ته په دې نږدې ده چې کلام د الله نه صوت دی او نه حرف دی سمع خو د صوت او د حرف کېږي او دا کلام خو صوت او حرف دی نه خو کلام نفسي دی خو یو معنا ده چې قایم ده په ذات د باري تعالی پورې نو د هغه سمه به څنګه کېږي ځکه قول د ماتوریدي او لږ عقل ته او اشاعره قول خو بیخي د لیونو دی د لیونو ځکه دی چې کلام د الله نه صوت دی او نه حرف دی او بیا به یې اورېدل ممکن دی نو څنګه به اورېدی شي اورېدل به څنګه کېږي په نسبت د قدرت د الله ته خو هېڅ مستحیل نه دی او غیر ممکن نه دی ممکن دی دومره ده چې په عادت بشري کې خو دا امکان نه لري ته څنګه چې دا ممکنه ده قول د اشاعرو څنګه چې د عقل خلاف دی دغه رنګ د شرع خلاف د شرع خلاف خو د دواړو قول هغه د عقل نوم خلاف او د نور دا خبره لږ عقل ته نږدې د الله د کلام سمع کېږي که نه کېږي ممکنه ده که نه ده واقع خو نه ده خو ممکنه ده که نه ده اشاعره څه وایي ممکنه ده او ماتوریدي څه وایي نه ده تاسو وګورئ شرح آیت کې تفتیزاني صاحب دا عقیدې مختلف فی نفسه د دواړو خبره غلطه ده وجه د هغه دا ده چې د الله کلام مشتمل دی په حرف او په صوت باندې الله کلام مشتمل دی په چا باندې په حرف او په صوت باندې او اشاعره وایي نه پکې حرف شته نه پکې صوت شته ماتوریدي وایي نه پکې حرف شته نه پکې صوت شته د دواړو مسلک غلط او الله ویلي زما کلام اورېدی کېږي الله سبحانه وتعالی څه فرمایلی دي فاجرهو حتی یسمع کلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه دوی د الله کلام اوري د امام ابو حنیفه د عقیدې نه هم خلاف ده امام ابو حنیفه عقیده په فقه اکبر کې ذکر ده چې موسی علیه السلام د الله کلام اورېدلی و کلم الله موسی تکلیما چې اورېدلی او اورېدل خو د سمع او د صوت او د حرف کې او ته د الله په کلام کې نه صوت شته او نه څه شته نه حرف شته حرف هم د الله په کلام کې شته چې په کوم کلام کې حرف نه هغه ته کلام نه ویلی کېږي او د الله په کلام کې صوت هم شته د بنده په کلام کې صوت شته د الله په کلام کې به نه او آیتونه چې هغه دال دي د الله سبحانه وتعالی په صوت باندې ډېر شي آیتونه قرآن کې ویوم ینادیهم وإذ نادى ربک موسی وناداهما ربهما شمار آیتونه غریبانان له دا نه ورځي وایي موږ حق پرست مناظرې کوو لکه چې په کور کې کښېنه کشۍ وه مناظره قرآن د آیتونو تحریف کې قرآن آیتونو معنا نه درځي
او مناظرې د الله په استوا کې دومره په لویو مدارک عالیو کې او چتو مسایلو د عقیدې کې سړی مناظره کوي او د آیت ترجمه ول نه وري کوشش ما په خبره باندې د دې د نظریه دا د قرآن خلاف دا د سنت صحیحه خلاف او دا د عقل خلاف او دا د خپل مذهب خلاف دا د امام ابو حنیفه عقیده هم نه ده دا د شافعي عقیده هم نه ده دا احمد بن حنبل عقیده هم نه ده دا د مالک عقیده هم نه ده دا ابو یوسف او د محمد عقیده هم نه ده وګورئ رساله د امام سجزي رحمه الله د حنفي عالم دی او د کتاب لیکلی مستقل چې هغه په دې دلالت کوي چې د الله په کې دا مسله بالتفصیل لیکل چې د الله په کلام کې حرف شته او د الله په کلام کې حنفي عالم سجزي امام ابن قدامه المقدسي کتاب لیکل دی صراط مستقیم په نوم باندې په صوت او په حرف قدیم کې د الله صوت شته صوت د الله سبحانه وتعالى احادیث کې دا راځي يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب او داسې حدیث د ابو سعید خدري او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شمار احادیث په دې باب کې چې ان شاء الله وروسته په دې مسله کې به دا بیا وایي نو د اشاعره قولم د قرآن سنت نه بعید لري او کلام نفسي خو د سره شته دی نه کلام نفسي چا راایستلی دی دا خو دغه دی هغه د نصراني قول چې ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا کلام په زړه کې او ژبه خو هغه دلیل دی دا قول د چا دی دا د نصراني شاعر نبذا لمن دغه قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل الإسلام بدرنګ شي الله قرآن د شاته غورځولی دی او په دلیل کې قول د اختل پیش کړي دومره شرم درله عقیدې مسله ده او د نصراني په قول ثابت دی او دا ابن کلاب راویست دا قول ابن کلاب نه مخکې دا وم نه چې کلام نفسي اختلاف څومره شو د معتزله او د اهل سنت او د اصحاب الحدیث د په کلام لفظي کې کلام لفظي مونږ الله صفت ګڼو محدثین دا الله صفت دی او دی ویلا معتزله ویل دا مخلوق دروس حضرات چراله دی زموږ د معتزله سره اختلاف نشته راجیم لیکل دی ټول لیکل دي تفتزانیم لیکل دي موږ بالکل دا غو سره هم یو په خلق د کلام لفظي کې اما په نفسي کې سره زموږ اختلاف شته هغه نفسي نه ونیو موږ ها پنځمه مسله چې دا پنځمه مسله نو هغه دا چې تکلیف بما لا یطاق جایز دی کنه جایز تاسو مسلم کې ویلي تکلیف بما لا یطاق یو شی د بنده په طاقت کې نه پابند الله بنده له تکلیف ورکوي کې نه ورکوي نو اشاعره و چې ورکوي جایز ده اما تريدي و چې نه تکلیف بما لا یطاق خو یاد ساتئ تکلیف بما لا یطاق درې قسمه ده یو دا چې هغه مستحیل عقلني عادتنا مستحيل وعقلنا مستحيل لك جمع بين النقيضين جمع بين الضدين نو په دې باندې اشاعره تکلیف بما لا یطاق جایز نه وي او ماتوریدی هم جایز دی دا خو اتفاقی دویم دا چې مستحیل عادتنی عقلا نه خو لکه د انسان اولتل طیران د انسان دغه محل د نزاع دی اشاعره وایي دا جایز دی چې انسان واولېږي او ماتوریدی وایي دا عادت خلاف ده سو بغیر د جاز نه بغیر د څنګه ولوز یا په مسلم کې نور مثالونه پیش کړي او دریم هغه چې هغه مستحیل وقوعنی مستحیل سي هغه اب څنګه لکه د الله علم متعلق شي د یو شي په عدم پورې وای دا شی بیا راتلی شي دا واقع کېدی شي نشي واقع کېدی لکه د ایمان د ابو جهل د الله علم متعلق شو په عدم ایمان د ابو جهل پورې وای او د الله اراده متعلق شو په عدم ایمان د چا پورې نو آیا ابو جهل ایمان راوړی شي نشي راوړی دا مستحیل وقوعا دی زه بیا خو تخلف د علم معلوم د علم نه راځي او تخلف د مراد د ارادي نه راځي اراده تکوینیه تخلف د مراد د ارادي شرعي نه جایز دی او د ارادي تکوینی نه جایز نه دی نو په دې کې ګورو شاعره وای دا ممکنه ده او دغه وای دا ماتوریدی و چې دا ممکن خیر په دې کې د دوه اتفاق ده چې دا تکلیف جایز دی دا تکلیف څه دی یو صورت کې ګوره د دوه اتفاق ده چې دا تکلیف جایز نه دی چې کوم مستحیل عقلني دویم صورت کې اتفاق د اختلاف راغی چې کوم مستحیل عادتني احنا دغه وای تکلیف په دې سره جایز دی اشاعره وای
او ماتوریدي وایي چې نه ممنوع دی. او دریم مستحیل وقوعا، لکه د الله علم متعلق شي په آدم د شي پورې، او دارنګې اراده متعلق شي په آدم د شي پورې. په دې تکلیف جایز دی که نه جایز؟ دا خو بالاتفاق جایز دی. ولې الله ابو جهل مکلف کړی په ایمان نه دی؟ مکلف کړی دا کافر ټول مکلف بل ایمان دي، سره ان شاء الله علم متعلق د دې د ایمان نه راوړي، لا یؤمنون د ایمان نه راوړي، او دا الله اراده هم په دې. خدا تکلیف ځکه جایز دی چې د تکلیف دارومدار په قدرت او په طاقت وي. او ابو جهل خو طاقت د ایمان لري، ابو جهل څه لري؟ طاقت د ایمان لري. نو ځکه په دې کې دواړه ډلې متفقې دي چې په دې کې دغه دی، دا په دې باندې تکلیف جایز دی. او اما دا یو خبره چې دا مستحیل عادتین لکه تویران د انسان، نو په دې کوم حق قول د ماتوریدي و دی. حق قول د چا دی؟ د ماتوریدي و. الله سبحانه وتعالی فرمایلی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله، بل دا ده چې شی د بنده په طاقت کې نه وي او په هغه الله تکلیف هغه له ورکړي، دا خو د الله د حکمت نه خلاف، ځکه چې دا خو به بیا صفه شي، هسې عبث کار به شي، بېهوده. داسې کارونه خو الله نه کوي چې شی د بنده په طاقت کې نه وي او الله پې څه ورکړي؟ تکلیف. او دا د نقل نه خلاف. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شپږمه مسله